ما له غاړه راکه زه به تا له غاړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو، ګران رور، محترم رور نصور الله وان صاحبو مې خواله راغلی دی. نصور الله وان صاحبو زمونږ رور دی، کشر رور مو دی، ډېر ښه لیک کوي، ډېره ښکلې شاعري ده. نو فرمایش پتې نه کومه چې یو څو شعرونه راته ډالۍ کړي. نصور الله وان صاحب په خیرالی درته وایم. مننه جي، ډېره مننه جي، مننه، تشکر. نصور الله وان صاحبو څنګه د مازدیګرۍ د سواړی بازار څنګه محسوس کوې؟ یاره سواړی بازار کې خو چې کوم دی نو بالکل د زړه مې خوشحاله دی جي. او ګیر چاپېره ماحول لکه د بونیر د شنه غرونه، شنه سندري چې کومه ده که نه، په کوم نظر باندې دې ته ګورئ؟ بالکل داسې برابر ده چې په دې کې د خبرې ځای د سره نشته، د اړه مې پکې داسې خوشحاله دی. زبردست. دا ډېر ښه مازدیګر دی جي. او تاسو چې کوم دی نو د څو شعرونو دغه وکړو نو یو څو نظم ورته دی دا به ووایو. جي. وایي د ژوند په لاره ستړی شوی یم، نور مخکې د تلو نه یم. جي. د ژوند په لاره ستړی شوی یم، نور مخکې د تلو نه یم، او په نیمه لار راغورځېدلی یم. نور مخکې د تلو نه یم، او زما منزل دی دا خواري مزدوري. زما منزل دی دا خواري مزدوري، بس صرف دې له پیدا شوی یم، نور مخکې د تلو نه یم. او زما بیا دا ته ووایه چې ما وبخي. زما بیا دا ته ووایه چې ما وبخي، د بل وطن سختو خوړلی یم، نور مخکې د تلو نه یم. دا یو ځل بیا جي. مننه کومه جي. زما بیا دا ته ووایه چې ما وبخي، د بل وطن سختو خوړلی یم، نور مخکې د تلو نه یم. او چاته یې ویل اوان ته ووایه چې دلته راشي. چاته یې ویل اوان ته ووایه چې دلته راشي، زه تر کوڅې پورې راغلی یم، نور مخکې د تلو نه یم. زبردست. نصور الله وان صاحب ډېر خوندور کلام مو پیش کو. مننه جي، مننه. غواړم چې داسې بل یو زمزمه کوي. نو بل لالا بل چې کوم دی نو زه وایم چې تاسو راته وویلی نو ښه به نو زمونږ شاعري خو څه ووایم چې نه بس خیر تاسو ووایئ. معیار برابر وي، ولې چې دا تاسو ته معلومه ده چې تعلیم زمونږ نشته، خو دا ګورې ظالم دی فسادونه خوروي، او دا سړی د ښار کې نفرتونه خوروي، او ښه ورته معلومه ده چې سیمه د خزان ده. ښه ورته معلومه ده چې سیمه د خزان ده. دا لیونی بیا هم پکې ګلونه خوروي، او دا دشمن بزدله دی په شا باندې ګزار کوي. اوان صاحبو وایي دا دشمن بزدله دی په شا باندې ګزار کوي، او بیا هم پښتانه ورته لاسونه خوروي. او هم تا وجني هم ما وجني، د وینو سوداګر دی. هم تا وجني هم ما وجني، د وینو سوداګر دی، او په ټوله پښتنه نړۍ بمونه خوروي. او دې صرف اشاره کوي مونږ په خپله یو بل وجنو. صرف اشاره کوي مونږ په خپله یو بل وجنو. دا داسې جادوګر دی چې لالونه خوروي. او تا برکي او ما لرکي، تماشې ته ځان له ناست دی. تماشې ته ځان له ناست دی، او کابل او پېښور ته څنګ دامونه خوروي. او زما په مرګ او ستا په مرګ دنیا مشغوله شوې. زما په مرګ او ستا په مرګ دنیا مشغوله شوې. د ده پکې پیدا ده کفنونه خوروي.
او اشنا یاد ساته حساب کتاب برانه غواړي اشنا یاد ساته اشنا یاد ساته حساب کتاب برانه غواړي دا نن سبا چې څوک په مونږه زړونه خوروي ډېر او مونږ دومره لیوني یو په خندا باندې دوکه شو مونږ دومره لیوني یو په خندا باندې دوکه شو اغیار ډېر په اسانه خپل چالونه خوروي او ته ماله غاړه راکه زه به تاله غاړه درکړم ته ماله غاړه راکه دا خصوصي د افغانستان پښتنو ته ډالۍ کوم دا اخیری کړه ته ماله غاړه راکه زه به تاله غاړه درکړم او سید خان خون د مینې مشالونه خوروي دا یو بیا وویله ډېر ته ماله غاړه راکه زه به تاله غاړه درکړم او سید خان خون د مینې مشالونه خوروي ډېر زبردست ډېر زبردست مننه جی مننه وایي هلته کې نشه وکړي او وتښتي او هلته کې نشه وکړي او وتښتي دلته تماشه وکړي او وتښتي او دا سړی تر اوسه چا معلوم نه کړو دا سړی تر اوسه چا معلوم نه کړو راشي دماغه وکړي او وتښتي واه ارشاد او مونږ په خوږه خوله باندې وغولي مونږ په خوږه خوله باندې وغولي مونږ سره دوکه وکړي او وتښتي او دا لیونی بیا په بلی راوخته دا لیونی بیا په بلی راوخته بیا به څه پېښه وکړي او وتښتي او مور مې ورته ست ته چای وکړي نو دا لیونی ښه وکړي او وتښتي ارشاد مننه جي ډېره مننه او بس که اجازت وي نو زه به یو شعر تاسو ته ډالۍ کوم چې محبته څه کانې دې په ما وکړې د یار اوس نه څه نخرې دې په ما وکړې او وی بېګاله به درځم په تمه اوسه او هسې خوشې شوګیرې دې په ما وکړې او ما وی زه به چاته نوم په خوله وانخلم او ډېر مجبوره شوم ګیلې دې په ما وکړې او تا خو وې د ملنګانو تا وې خوی د ملنګانو مې ډېر خوښ وي لیونۍ تورې جامې دې په ما وکړې او چې مې زړه ته را داخل شوې د یار غمه بالاکوټ شوم زلزلې دې په ما وکړې او د دې درد خبرې لوی ړوکې ته کومه سم مجنون دې کړم کیسې دې په ما وکړې او تا وې اوس که چې دا غم درله غلط کړي تا وې اوس که چې دا غم درله غلط کړي او د کاپر ماله نشې دې په ما وکړې او یا ولاړم یا په ځمکه راګزار شوم یا ولاړم یا په ځمکه راګزار شوم وخته داسې دماکې دې په ما وکړې او ستا د لاسه مې وصول په سین لاهو کړله ستا د لاسه مې وصول په سین لاهو کړل خود غرض دې کړم دوکې دې په ما وکړې او د رقیب سره خو دومره اختیار نه و د رقیب سره خو دومره اختیار نه و داسې کمې اجازې دې په ما وکړې او سید خان اګریوان سیرې تر لمن کړه او په والله ډېرې جرګې دې دا آخري شعر چاته به یې ډالۍ کړو چې وایي سید خان اګریوان سیرې تر لمن کا او په والله ډېرې جرګې دې مننه دغه کوم ملګري چې ناست دي د کیمرې په شا باندې تاج صاحب دی زموږ محترم میا صاحب راغی دغې محفل ته نو ټولو ته هرکلی وایم ډېر راباندې ګران دي دغه غرونه دي زموږ ډېره مینه لري زما سره چونکې نن دا محفل داسې جوړ شو چې مونږ خو نه غوښتل خو اچانک که نه